دا چې زمانہ قضا شوی د سرکار کاته کې چې لدې قضا منځونو ذمہوار به څوک وي او دا چې د مخ نه د سپوږمۍ په شان رڼا راخیږي داسې سوچ کوم چې له دغه جینۍ یار به څوک وي او چې څلور تکبیره مونځ راپسې وشي د دې بعضې خلکو زړه به ښه شي کم انسان چې د انسان په ژوند کې راشي زړه نه نه وځي که زر زله واده شي او محبت به کم انسان چې د انسان په ژوند کې راشي زړه نه نه وځي که زر زله واده شي او محبت په هله ومنم ضمیره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي محبت په هله ومنم ضمیره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي او چې توره تیاره ده او ماتم دی ومې نه پېژندې زما په زړه د جانان غم دی ومې نه پېژندې او زه لکه ستا نه یم چې سترګې به بدلې کړم خدای راستي نظر مې کم دی ومې نه پېژندې او بلا موده پس چرته مخې له راغلی یو یاره خفه نه شې قسم دی ومې نه پېژندې چې زړه مې ترې خوند واغستو ذهن ته لمبې واغستې مونږه د ښکلو د مخونو نه مزې واغستې زړه مې ته خوند واغستو ذهن ته لمبې واغستې مونږه د ښکلو د مخونو نه مزې واغستې او بلها غریبو مخو زړه مجبوره کړی و مې نن مې یو ښکلي له څلور جوړې جامې واغستې د بېنظیرې پیسې راغلې کور په کور تقسیم شوې او د چمګاونډ پېغلو پې ځان له لوپټې واغستې او هغه چې ژوند به یې زما نه بغیر نه تېرېدو هغه سړي زما په سر باندې پیسې واغستې هغه چې ژوند به یې زما نه بغیر نه تېرېدو هغه سړي زما په سر باندې پیسې واغستې د ښکلو روغه وه او مونږ یې په جرګو کې بوتلو روغه یې وکړله او مونږ ته سپینې خولې واغستې او شعر دی پکې چې تنخوا مې واغسته او خپل تنخوا مې واغسته بچي مې خپل نهر پرېښودل ما پې د خپلو شهیدانو له جنډې واغستې تنها مې واغسته بچي مې خپل نهر پرېښودل ما پې د خپلو شهیدانو له جنډې واغستې وړکه په 1000 روپۍ کیلو شو نو څوک غږ نه کوي صاحب د دې خلکو د ذهنونو اندازې واغستې وړکه په 1000 روپۍ کیلو شو نو څوک غږ نه کوي صاحب د دې خلکو د ذهنونو اندازې واغستې او چې غرق شوم په سینه کې مې سور اور رامنې کړی دی ستا نه مې جانانه زړه په زور رامنې کړی دی هغې ویل ضمیره دلته مه راځه قلار شه بس او ولې خو ما مې درنه رور رامنې کړی دی چې تاونه به مې ټول د خپل جانان درنه وباسم خدای شته دی چې زور د هر ارمان درنه وباسم او دا ماته چې د سرو شونډو د پاسه رقیب شوی دی که چرته په لاس راغلی نو پیزوان درنه وباسم ای زړه ای لیونې شې څه په ګډو وړو سرې یو یار له دې ورکومه دا پیریان درنه وباسم او رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړې نوکان درنه وباسم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړې نوکان درنه وباسم او چې د خودغرضه جفاکاره یېرېدلی یمه ډېر خپل مطلب یې دی د یاره یېرېدلی یمه که ټوک ډوډۍ خورم په بدل کې ټوپک راکوي د خان حجره کې د بېګاره یېرېدلی یم او مور مې ویل تا خو د شپې په خوب کې چغې والې ما ویل راتلم بېګا په لاره یېرېدلی یمه او زما په سر خلکو ته مه وایه چې دا داسې دی زما په سر خلکو ته مه وایه چې دا داسې دی زه ماشوموالي کې د پلاره یېرېدلی یم او د هر په سرو غرمو به ناست وم د دیدن دپاره ضمیر د هغې انتظاره یېرېدلی یم چې یې زړګیه کار به درله وګورم یې زړګیه کار به درله وګورم سم شه ګوره یار به درله وګورم او څنګه چې د ما له ټک را کړی دی دقسې خامار به درله وګورم ښه نو په یارۍ د یقین نشته دی ټیک ته ځه ریبار به درله وګورم او نه په دماکه کې دلته والوتو ښه بچیه پلار به درله وګورم نه په دماکه کې دلته والوتو ښه بچیه پلار به درله وګورم او ماما بچی دې اوبه وړی دی لاړ به شم نوخار به درله وګورم او نه د ضمیر شاعري نه ده ښه بل چېرته ما یار به درله وګورم چې دا خو به خوند کوي دا خو به خوند کوي چې مې ستا په سر پانسۍ ته خېجوي داسې به څوک وي چې زه یم او تا ډولۍ ته خېجوي دا خو به خوند کوي چې مې ستا په سر پانسۍ ته خېجوي داسې به څوک وي چې زه یم او تا ډولۍ ته خېجوي او راغلي نه وي چې د تلو خبره وکړي راته دغه خبره مې دا زړه سم دی مرۍ ته خېجوي
او زما په دومره غریبۍ پورې خندا مه کوه که ده واده کړی نو دا کومه د سپوږمۍ ته خېژوي چې یادونه به مې خیال راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه غربت دومره سیوا و چې کفن له پیسې نه وې دا هر څه مې په زړه باندې لیکل چې کله مړه وه یو زه وم یو مې کور و یو مې مور و یو مې خور وه زما نه زما خور سیوا جوړل چې کله مړه وه تربوره خوا دې یخه شوه تربوره په قرار شوې تربوره ما ژړل او تا خندل چې کله مړه وه والله چې مور مې مړه شوه په هېڅ شي مې پروا نه وه والله خپل ارمانونه مې وژل چې کله مړه وه یادونه به مې خیال راوستل چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه او ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت مې داسې جوړ شو داغونه به مې لاس له ورکول چې کله مړه وه د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه یادونه به مې خیال راوستل چې کله مړه وه یادونه به مې خیال راوستل چې کله مړه وه